سلام، وخت مو بخیر ټول ستړي مسئ. پس د یوې اونۍ بیا هم د معرفتي نوښت اتم بحث ته ښه راغلی. نن د امیل دورکهایم وروستی بحث دی او نن د ټولنپوهنې د یو ډېر مهم کتاب چې د دورکهایم په لاس لیکل شوی دی او 20مه پېړۍ کې تر ټولو ځانګړی شهرت پیدا کړی دی، ځانګړی اعتبار لري او تر ټولو ډېرې زیاتې نیوکې هم په همدې کتاب او په همدې بحث سوي دي. هیله ده چې نن یې را مختصر کړو او پرې باندې خبرې وشو کوی. ضمناً څو ټکي یادوم. زموږ هڅه دا ده چې وشو کوی د دورکهایم ډېر مهم نظرونه او علمي تحلیلونه په اوسني بحث کې راټول کړو او خلاص یې کړو. که څه هم دا لړۍ کیدلی شي د دورکهایم د نظریاتو سره وړاندې وغځېږي، اما موږ غواړو چې د معرفتي نوښت ټول جوړښت ته په پام سره محدود بحثونه د دغو نظریو اړوند او حاشیه کې وکړو او ډېر متمرکز پرې نه شو. بناءً راتلونکی لیکچر زموږ د امیل دورکهایم نه راوړي او نوې موضوع ته د ټولنپوهنې ورګرځي. نن د امیل دورکهایم یو ځانګړی بحث د دیني ټولنپېژندنه ده. هغه څه چې په مستقیم ډول سره موږ د امیل دورکهایم نه عمدن واوښتو ترې، هغه د امیل دورکهایم د کارویشې یا د ټولنیزې کارویشې بحث دی چې د اوس دپاره مو لازمه ونه ګڼه چې دې بحثونو کې ادامه ورکړل شي او په همدې بڼه ترې ولاړ شو. په هر حال نن غواړو د دیني ټولنپېژندنې بحث وکړو. دا کتاب چې ادامه کې نوم هم راځي، د خپراوي لومړني دلایل او لاملونه یې هم موضوع د بشریت د ژوند پورې اړوند اعتقادي، فرهنګي او ارزښتیزه موضوع یعنی مذهب دی. له علمي نظره موږ مذهب وایو، دین یو بله اصطلاح ده، ولې په هر حال دین او مذهب دواړه په علمي فضا کې خصوصا په انساني علومو کې یو بل ته اشاره کوي. په دننه دیني بحث کې مذهب فرقې ته اشاره لري، اما د باندې نه چې ګورو دین او مذهب دلته زموږ مطلب په دې مفاهیمو کې یو شی دی. په اوسني بحث کې را سره اندر صاحب به وي، د پای برخه هغه وړاندې کوي او د هغوی نقد او نظر به واورو د یو دیني عالم په صفت چې د دین د ټولنیز رول په هکله باندې دوی څه وایي. زه د خپل بحث ځانګړتیاوې تاسو ته وړاندې کوم او زموږ په دې پیل کې د بحثونو راځي. تر اوسه پورې د جامعه شناسۍ ادعا دا ده چې موږ د ډېرو پدیدو په رابطه د هغې جملې نه د دین په رابطه موږ دوه ډوله پوهېدنې لرو. یو ډول پوهېدنه د دین د منځ او د داخلي منطق سره برابر دي، یعنی موږ راځو دین د دین په واسطه پیژنو، دین د دیني منابعو په واسطه پیژنو، د دین د حقانیت استدلال او منطق او بحث په خپله د دیني روایتونو په اساس باندې کوو. دا دین د دین په رڼا کې پیژندل دي یا دین کې دننه بحث کول دي، چې معمولا هر دین د خپل د حقانیت لپاره خپل داخلي منطق لري، استدلال لري، روایتونه لري. او که هر یو دین ته دننه تاسو ورشئ، دننه پکې بحث وکړئ، نو هلته د تېرېدنې یا د منطق د ماتونې یا د حقانیت مسله د ستونزې سره مخ کېږي. هر یو دین خپل دننه چوکاټ کې په خپله حق ادعا لري چې حقانیت لري، او که وغواړي یو دین بل ته د خپل حقانیت ثابت کړي په داخلي منطق باندې ثابتوي، بهرني منطق باندې هیڅ دین خپل حقانیت نشي ثابتولی. زموږ لیدلوری د بهر نه دین ته دی. موږ د ټولنې یوه پدیده ګڼو دین او مطالعه کوو د باندې نه. موږ د دین د روایتونو سره کار نه لرو. موږ په منځ کې د دین نه ګورو چې دین د خپل ځان په هکله څه وایي. لکه ډېر نور بحثونو کې چې د ډېرو نورو بحثونو داخلي استدلال د خپل ځان په رابطه همداسې وي. د دین پیژندنې سلسله کې یو شمېر بحثونه د دین پورې دننه دي، یو شمېر مطالعات او بحثونه دین کې د باندې دي. د فلسفې مطالعات هم د دین په رابطه همداسې دي. کله چې موږ دین د بهر نه مطالعه کوو نو عمومي بهیر یې ګورو، د کوم ځای نه پیل شوی دی، څنګه راغلی دی، کومو پدیدو پرې تاثیر کړی دی، څومره یې اغېزمن کړی دی، څومره بدل شوی دی، اوسنی وضعیت یې څنګه دی، راتلونکی څنګه پیشبیني کېږي. د باندې نه فقط دغه ډول مطالعه کېږي. اما کله چې د دین د مجموعې د منځ بحث تاسو ورځئ، هلته پر دې باندې خبره ده چې د دې دین احکام څه دي، فرمایشات څه دي، پیروانو ته دستورات څه دي،
دنیا ته څنګه ګوري، نړۍ ته کوم نظر باندې ګوري، د هستۍ تعریف څنګه وړاندې کوي، د لارویانو لپاره کوم تعریفونه لازم ګڼي، د انسان د سرنوشت په رابطه څه وایي، بنیادي پوښتنو ته د انسان څه ډول ځوابونه وایي. هغه دننه د بحث د دین پیژندنې په داخلي منطق کې دي. بناً زموږ بحث بهرنی بحث دی، بهر نه موږ لید لرو د دین په رابطه باندې، بهرنی دین پوهېدنه. دغه عنوان د امیل دورکهایم د کتاب پښتو ژباړه ده. د مذهبي ژوند پیلني شکلونه، که زه غلط سوی نه اوسم، دقیقا همدغسې یو څه امیل دورکهایم په خپل بحث کې هم وړاندې کوي. د انسانانو د تاریخي لحاظه، تاریخي مطالعه کې د پخواني بشر او انساني ژوند او ټولنیز ژوند اولینه بڼه د دین چې منځته راغلی کوم ډول وه. امیل دورکهایم فقط دې نه پیلوي او دا مطالعه معمولا په تاریخي لحاظ هماغو دورو پورې ورګرځي چې ډېر مخکې کلونه او مخکې پیړۍ رانغاړي. دا کتاب په 1912 کې ډېر مشهور شوی دی او پرې باندې ډېرې خبرې شوي دي. ځینو ډېر بد ننګولی دی دا بحث د امیل دورکهایم، ځینو زیات تاثر ترې اخیستی دی. اما په ټوله کې کلیات د دې بحث چې آخر کې هم وړاندې کوم، دین د باندې نه مطالعه کوي. امیل دورکهایم وایي دین په ټولنه کې منځته راغلی دی، د هرې ټولنې د ذایقې او د شرایطو د فشارونو سره برابر شکل بدل کړی دی او تر اخره پورې هم د ټولنې د غوښتنو سره برابر پاتې کیږي. دا ټولنه ده چې دین ته فرمایش ورکوي چې څنګه واوسه. دا د دورکهایم خبره ده او زه کوشش کوم چې په ادامه کې توضیح کړم. کاش زموږ میلمه مخکې راغلی وی او دا زموږ بحثونه یې د اوس نه تعقیب کړي وی او اخیستي وی. د دورکهایم مطالعات دي ده. زه هیله من یم چې زما خبرې داسې درک کوي، ځکه د دین په رابطه باندې زموږ حساسیت موږ ته اجازه نه راکوي هر ډول خبرې واورو. بنا دا خبرې مستقیمې زما خبرې نه دي، د امیل دورکهایم خبرې دي. زه کوشش کوم د امیل دورکهایم نظریه تاسو ته توضیح کوم او که دفاع هم کوم د امیل دورکهایم دفاع کوم، د خپل ځان دفاع نه کوم. زما نظر د دین په رابطه باندې محدود دی او دلته زه اجازه نه لرم چې هغه ووایم. دورکهایم وایي چې د ټولو ادیانو څرګند شکل او څرګند تاثیرات په ټولنه کې موږ ته دا راښیي چې دوی نړۍ په مقدس او نامقدس باندې ویشي. ټول ادیان هغه دا ویش نه کوي چې آسماني ادیان یا ځمکني ادیان، ځکه چې نه مني آسماني ادیان. دوی ټول ادیان ټولنیز دي، د دې له نظره انسانانو پورې مربوط دي. ټول ادیان د نړۍ ځینې چارې، ځینې فعالیتونه، ځینې څیزونه، اشیا ویشي په دوو برخو: ناولي، ناپاکه، معمولي، عادي یو طرف ته ږدي، ځانګړي، سپېڅلي، غیر معمولي، فوق العاده بلې خوا ته ږدي. د فلسفې او د ځینو نورو دیني مطالعاتو د حوزو ویشه بعضې وخت په طبیعت او فوق طبیعت باندې یا فیزیک میتافیزیک باندې ده. د دې ویشه فیزیک او میتافیزیک نه ده د نړۍ په رابطه. د دې ویشه مقدس او نامقدس ده، سپېڅلی امر، سپېڅلی څیز، سپېڅلی درک یا سپېڅلی وضعیت او ناسپېڅلی وضعیت. ادیان د دې له نظره دغه کار کوي نړۍ ته او د انسانانو په ژوند کې داسې یو ویشه منځته راوړي. هغه څه چې دوی سپېڅلي معرفي کوي د دورکهایم په وینا، هغه عظمت لرونکي دي، هغه ځانګړي تاثیرات لري، د درناوي وړ دي، استثنایي دي کاملا او خپله ځانګړې انرژي لري د انګیزې لپاره او خپلو پیروانو ته انګیزه ورکوي، انرژي ورکوي او خوځوي یې، حرکت ایجادوونکي دي. دا هغه برخې دي د نړۍ چې د دین په واسطه باندې په سپېڅلې بڼه بیل شوي دي او ګڼل شوي دي چې دا سپېڅلې برخه ده د نړۍ. تاسو په دې کې هر څه شاملولی شئ: انسانان، توکي او اشیا، پدیدې، ځایونه، وختونه، تاسو دا ټول پکې شاملولی شئ. مثلا موږ په خپل اسلامي دین کې هم، په اسلام دین کې هم دا ډول ویش لرو. د دورکهایم خبره دلته صدق کوي. مثلا موږ جمعې ورځ موږ ته بل ډول ده، د اختر ورځ بل ډول ده، خاص ساعتونه بل ډول دي، د روژې میاشت بل ډول ده، وخت داسې بیل شوی دی. ځایونه هم همداسې دي، جغرافیه. مثلا یو ځای کې چې جومات وي، هغه ځای نسبت یو ځای کې چې جومات نه وي فاصله لري، د مقدس او نامقدسه ویشه لري. مکه مثلا د نور نړۍ په واسطه، د نور نړۍ په پرتله د جغرافیایي لحاظه ځانګړی ارزښت لري، ځانګړی اعتبار لري، تقدس لري یو ډول. ډېر نور داسې شیان دي چې د دیني ژوند په بېلابېلو بڼو کې مقدس امر سره بیل شوي دي. د دې مقابل کې نامقدس دي هغه څه چې
امین دورکهایم یوه بله ویشه بیا د فرد او جامعې لري. جامعه وایي مقدس برخې ته راځي، فرد نامقدس برخې ته راځي. یوازې یو کس د ده غوښتنې، د ده تمایلات، د ده انګیزې او غرایز ټول نامقدسې برخې ته راځي په دغه ویشه کې. نو بنا دا معمولي دي، دا ډېر عادي دي، دا ځانګړي نه دي، استثنایي نه دي، ډېر خاص ارزښتمن هم نه دي. اوس دا لیدلوری تاسو پام کې وساتئ چې نړۍ ویشل شوې ده په دغه دوو بڼو، په مقدس او نامقدس باندې ویشل شوې ده. د ده له نظره مذهب څه دی؟ دی وایي چې اول کې موږ باید نښې وګورو. دا نښې د مذهب دي. هر مذهب چې دی وایي چې ما مطالعه کړی دی د تقدس د یو خاص ډول سپېڅلتیا ادعا لري، یو خاص ډول مرموز حالتونه، نښې او سمبولونه لري، مکلف کوونکي دي، احکام راوړي د خپلو پیروانو لپاره. او داسې د معمولا د انسانانو د هیتې نه یا د دوی د لاسرسي د هغې فضا نه چې دوی ورته لاسرسی درلودلی شي د هغې نه وځي منشأ د ادیانو معمولا یا سرچینه د ادیانو یا ختنځی. او بل دا چې رابلونکي دي. ادیان معمولا وګړي ځان ته رابولي، دعوت ورکوي، سپارښتنې ورته کوي، ګواښوي، ډاروي، زیري ورکوي او دغه ډول برخورد کوي د انسانانو سره. او دی وایي چې دا هم د په بنا باندې د دې چې سپېڅلی او ناسپېڅلی ویشه نه ده. ځکه د فرد لپاره دین ادعا لري چې زه تا ته غواړم سپېڅلی نړۍ جوړه کړم، له ناسپېڅلي وضعیت دې راوباسم. په دې بنا بل مورد چې د دورکهایم له نظره په مذهب کې ډېر وضاحت سره لیدل کیږي او موږ ترې ټول متاثر یو او په خپله د دورکهایم په وینا اصلي برخه د دین ده، هغه مناسک او مراسم دي. تقریبا ټول ادیان د هغه د ادعا له نظره، ټول ادیان چې د انسان په ژوند کې شته ده، په تاریخ کې وو، موجود وو، دوی مناسک او مراسم درلودل. مراسم او مناسک د هغو چلندونو، ویناو او باورونو د غبرګون مجموعه ده چې په یو دین پورې مربوط کیږي او د پیروانو په ژوند کې او په خاصو مناسبتونو کې ښکاري. دا مناسک او مراسم دي. هر یو دین پلویانو ته د خپل دین مناسک او مراسم ځانګړي ښکاري، ډېر پاک او مقدس ښکاري. وروسته کې توضیح کیږي او دغه ځای کې اوس ضروري ده چې یادونه یې وکړم. دین د اعتقاداتو او د مناسکو مجموعه ده. تر اوسه پورې همداسې ښکاري. تر اوسه پورې چې د بشر مطالعه د دین په رابطه شته او د دورکهایم د نظریې مجموعه کې راټولیږي دا مطالعات، د ده غورچاڼ د دې ټولو نه دا دی چې ما چې کوم څه د انسان په ژوند کې لیدلي دي په تاریخي مطالعه کې، یو دا ده چې ځینې انسانانو په خپل وجود کې دننه منلي دي، یعنې باور یې کړی د اعتقادات درلودلي دي د ځینو پدیدو په رابطه، د ادیانو په رابطه، یا په هر هغه دیني حوزه کې چې و د همغه پدیدې په رابطه چې دین ورته سپارښتنه کړې ده باور یې کړی دی، یعنې موږ ورته ایمان وایو، اعتقاد ورته وایو. دا یوه برخه ده، دا یې په هغې اصطلاح سافت برخه ده، دننه د انسان په وجود کې، د پیروانو په وجود کې باید وي او شته. بله برخه یې چې جمعي ده او ټول راټولوي او د دورکهایم له نظره تر ټولو مهمه نقطه یې ده، هغه یې هم دغه مراسم او مناسک دي. ټول ادیان مناسک لري. دا چې تاسو په خپله په یو مراسمو کې دننه اوسئ، هغه مراسم درته کیدلی شي تر نورو مراسمو ډېر ځانګړي او مقدس او پاک ښکاره شي. لکه معمولا چې د ټولو دیندارانو لپاره خپل مراسم او د خپل دین چلندونه او مناسک ډېر ځانګړي او مقدس ښکاري. ځکه وشم کولی تاسو ته یو ویډیو وښیم دلته. اوس فقط تاسو وګورئ چې دا ادیان څه کوي، وروسته کې وګورئ چې دا څه معنا لري. دا ځانګړي اوس مثلا د هندویزم د اسلام نه وروسته تاسو دا بل مورد وګورئ، حتما مو لیدلي دي ځینې بېلګې.
دا مو اورېدلي چې وخت په هند کې د ښځو لپاره دا حکم و چې کله یې خاوند مړ کېده باید خپله هم او د کنفوسیوس او تاو مذهب پاک لوستلي دي په چین کې لوستم دي هلته هم همداسې احکام شته دي دا ښه د تصویر خلاص شي زه تاسو ته دې په رابطه اوس مثلا ارتودوکس ډېر تشکر بسیار تشکر نمیدونم ناصر څه مرسي په خیر راغلی داسې برداشت نشي ونه کوي چې موږ د دې ښودلو سره غواړو تاسو دعوت کړو دې ادیانو ته ځینو سمبولونه مو ولیدل چې ادیان د خپلو باورونو سره سم په ټولنه کې لري هغه د پیروانو یا د لارویانو لخوا اعمال کیږي تطبیقیږي او د هغې سره ژوند کوي تر دې ډېره جالبه خبره دا ده چې د هر یوې ټولنې د دین شتون په هغې ټولنه کې د هغو د ژوند او د مراسمو او د چلندونو معنا د هغوی لپاره ایجادوي یعنې یوه ډېره ځانګړې کارکړنه د دین او مذهب دا ده په ډېرو ټولنو کې او تقریبا په اکثرو ټولنو کې چې د هغوی چلند او هغه ټولنیز ژوند څرنګوالي ته معنا ورکوي کیدای شي دا مراسم چې تاسو اوس ګورئ مثلا په دې خاطر چې هماغه ټولنه کې نه یاستئ تاسو ته ډېره بې معنا ښکاري هغه ډول چې تاسو په ژوند کې خپل ډېر نه دي لیدلي تاسو برعکس هغه چې لیدلي تاسو ته هغه ډېر معنادار ښکاري چې زموږ تاسو خپل په ټولنه کې دي د هرې ټولنې د خپل مراسم د هغوی لپاره همدغه خپل عقایدو او دین د هغوی ورته معناداره کړي دي او فکر کوي چې دا مثلا ډېر ځانګړي ډېر معقول ډېر مطلوب روشونه د دیندارۍ همدې لپاره چې دا تاسو خوا په خوا کېږدئ یو بل برداشت ترې کوئ هغه برداشت دا دی چې د هرې ټولنې د دیني پوهېدنې او دیني تجربې سره برابر یا د دین د درلودلو او دیني سمبولونو د درلودلو سره برابر د هغې ټولنې اوسېدونکي د هغې نه معنا لري او برداشت کوي او همسې ژوند کوي د دورکهایم خبره هم تقریبا همداسې ده هره ټولنه دی داسې وایي هره ټولنه خپل ځان لپاره خپل وګړو لپاره او د خپل د افرادو لپاره دیني اعتقادات منځته راوړي ساتي پالي په مخ یې وړي ځکه د دې په واسطه باندې وګړي قانع کوي هغوی ته قناعت ورکوي هغوی فورمونه کې واقع کوي چې د دوام او بقا لپاره ژوند وکړي او د ټولنې د بقا لپاره ادامه ورکړي په ادامه کې ځینې ډېرې مهمې نقطې نورې زه هماغه صفحې ته باید راشم دا د مراسمو په هکله باندې دورکهایم یو تعریف لري وایي دین په اصل کې یو سیستم دی مذهب یو سیستم دی د چلندونو باورونو او اعمالو د ټولو یو سیستم دی چې وګړي په داسې یو وضعیت کې واقع کوي چې دوی د سپېڅلي او ناسپېڅلي تفاوت وشي کولی او د هغو په اساس د یوې مجموعې او د یو مکان یعنی مقدس مکان راټولېدو لپاره هلته هغه مقدس مکان ته د راټولېدو لپاره همغږي واوسي دین فقط دوه کاره کوي یو دا چې ټول وګړي قانع کوي د دې له نظره ټول وګړي قانع کوي او ټول وګړي راټولوي عملا د اعتقادي نظره ټول یو وضعیت کې واقع کوي او له عملي نظره د مناسکو ترسره کول دي دوی ټول په یو مکان کې او په یو ځای کې منسجم کوي دی په دې خاطر چې په خپله مسیحي او یهودي فضا کې پاتې شوی دی هغه مکان کلیسا ښوي یادوي هلته کلیسا لیکي هغه قوس کې ولې موږ کولی شو هر بل مکان ذکر کړو ځکه ادیان وګړي راټولوي په یو مرکز کې هلته د مناسکو د ترسره کولو لپاره دوی ته وظیفې لري او دندې ورکړي دي دې تعریف ته په پام سره د دورکهایم نظر وړاندې کیږي مثلا که تاسو کوم بل تعریف د دین لرئ د دورکهایم نظر باندې پوه نسئ وروسته کې درته کیدلی شي دا اختلال ذهنا منځته راوړي او د ده په نظریاتو پوه نسئ بیا غلطه نتیجه واخلئ دی چې کله دین وایي مطلب یې دغه څیزونه نه دی د اعمالو او د باورونو یو هغه سیستم چې وګړي قانع کوي چې دا مقدس دی او راټولوي عملا په یو ځای کې دې ته مو باید پام وي دورکهایم د دین راټولونکي او وحدت بخونکي برخې ته پام کوي نه بیلونکي برخې ته او دا ډېره اساسي نقطه ده چې ځینې کسانو چې بیرته په دورکهایم باندې نیوکه هم کړې ده ویلي دي چې دی فقط د دین هغه برخې ته ګوري چې وګړي راټولوي همغږي کوي او وحدت ورته ورکوي یعنې یو ځای ته عمل نه ټولوي
حال دا چې دا دین نورې کارکړنې هم لري. د هغې جملې نه دا ده چې وګړو ته اجازه ورکوي چې مثلا پرته له دې وحدته هم فردي تجربه او تربیه ولري د خپل ځان په رابطه او د خپل اعمالو په رابطه. لکه موږ چې بعضې وخت دیني پوهېدنو په اساس وایو چې زه هم مسؤلیت لرم او ځان ته بیا حق ورکوو چې مثلا د یوې لویې کتلې په مقابل کې هم ودرېږو او فکر وکړو چې زموږ دیني مسؤلیت دی. دا همغه بله برخه ده چې د امیل دورکهایم د نظریې نه راوځي. دورکهایم ادعا کوي دین کاملا په بشپړه معنا یو ټولنیز بنسټ دی. یو ټولنیز بنسټ دی او ټولنې ته کارکړنې لري. ټول ادیان نړۍ ته انسانانو ته او ټولنو ته کارکړنې لري. په همدې خاطر پاتې دي، په همدې خاطر هم پاتې کیږي. د دورکهایم نظر د اګوست سره په خلاف دی دوه درې ډېرو اساسي ځایونو کې. اګوست کونت به ویل که ستاسو په یاد دي چې د ادیانو دوره نوره تېره شوې ده، د فلسفې دوره راځي، د فلسفې نه وروسته د علم دوره راځي. کله چې علم راځي علم د دین کار هم کوي، نور دین ته بیا ضرورت نه پیدا کیږي. اوله کې داسې ویل، وروسته کې بیا راغی د یو بل دین ادعا وکړه. اما دورکهایم برخلاف وایي دی تر پایه پورې د انساني ټولنو خاصیت دا دی چې باید اعتقادات او دینی برخه ولري. د دین کارکړنه هیڅکله علم نشي ترسره کولی. علم په خپله د دین په واسطه منځته راغلی. دا د دورکهایم خبره ده. علم هغه شی دی چې د دین په واسطه منځته راغلی دی او فقط کولی شي په بعضې برخو کې د دین غوښتنې ترسره کړي او په دین باندې بعض ځایو کې فضا راتنګه کړي. دا د دورکهایم اصطلاح ده. ولې هیڅکله نشي کولی د دین ځای ونیسي، ځکه هغه بنسټیزو پوښتنو ته چې دین ځواب وایي او ادعا لري چې ځواب ورته ویلی شي، علم هیڅکله هغه ته ځواب نشي ویلی او علم ادعا نه لري چې ته ځواب وایم نشي ویلی ورته. د دورکهایم له نظره مذهب یو جوړښت دی، قالبونه دي، فورمونه دي چې د وګړو لپاره جوړ شوي دي. د چلند فورمونه، د فکر کولو فورمونه، د ژوند کولو فورمونه، د پیل نه د پیدایښت نه شروع تر مرګه پورې د ټولو لپاره فورمونه لري چې وړاندې کوي. تاسو په دغه قواعدو، په دغه جوړښتونو، په دغه اصولو کې وایي دننه خپلې چارې ترسره کوي. مثلا یو بله اصطلاح چې د دین د ماهیت په رابطه باندې د بشر په ژوند کې امیل دورکهایم په دې باندې ډېر ټینګار کوي. وایي دین راغلی دی او زموږ د فکر لړۍ ته یا بهیر ته شرطونه ږدي، زموږ تفکر مشروط کوي په ځینو شیانو او په همدې خاطر د ژوند بېلابېلو برخو ته سرایت کولی شي، ورتللی شي. د همدې په خاطر زموږ ټول چلندونه دین نه متاثر کېدلی شي او وګړو کې په ټولنه کې دا خاصیت شته د نظره چې دا اعتقادي برخه او د مراسمو برخه د هغه وحدت او یووالي لپاره په ټولو کې راواخلي او ټول وګړي ځان ته راواخلي. بل دین کارکړنه لري. دی وایي دین تاسو له فلسفي انتزاعي تعریف نه راوباسئ، دا چې مثلا تاسو فقط په ذهن کې درک کړئ چې دین څه شی دی. دی وایي زه هغه تعریفونو سره زه ډېر موافق نه یم چې د دین په رابطه باندې انتزاعي ډول سره کوي. راشئ فقط په دې خاطر چې وغواړئ پوه سئ چې دین څه شی دی، کارکړنو ته یې وګورئ چې څه شی دی، دین ټولنې ته څه کار کوي د هغه د مخې تعریف کوي چې څه شی دی. همدې په خاطر دی وایي دی ټولنیز بنسټ دی، ځکه د ټولنې د دوام لپاره، ټولنې د بقا لپاره او همغږۍ او انسجام لپاره کار کوي او ځانګړی کار کوي. هیڅ بل بنسټ د دین کار په دغه معنا سره نشي کولی. په اروپا کې تاسو دقت کوئ په دغه تېرو 2 پیړیو یو نیمه پیړیو کې مدني بنسټونه، مدني فعالیتونه او مدني سیاستونه اعمال کیږي. معنی دا ده چې که موږ احساس کوو چې دینی تجربه او دینی ماهیت او هویت راکم شوی دی، په غربي ټولنه کې دوی وایي چې راکم شوی دی، بیرته د دې په ځای باندې باید موږ مدني بنسټونه پرېږدو چې همدغه د دین کار وکړي. د ځینو نیوکه هم لا دا ده چې دغه کار د دین د مدني ټولنې نشي کولی، مدني بنسټونه د دین کار نشي کولی. هلته خپل هغه لري. مثلا په دې بنا باندې چې دورکهایم هم دې خبرې کې شریک دی، کېدلی شي دین عقلاني بنیاد ونه لري، ځکه دی وایي چې دا په ایمان ولاړ دی. مثلا ژوند د دورکهایم له نظره ژوند تر پوهېدنې عمل ته ډېره اړتیا لري، په عمل ډېر متکي دی. که څوک غواړي ژوند وکړي عمل ته ډېر اړ دی تر دې چې پوه شي. ډېر عمل ایمان باندې تکیه لري، نه پوهېدنې باندې ډېر. همدې په خاطر دین وایي ډېر کار کولی شي. منطقا دی وایي د دغه ټولنیز منطق د مخې دین د عقلي سنجونه ور اخوا دی او د ټولو انسانانو په ژوند کې شته دی، حتی د هغه کسانو چې هېڅ عقلي لوړ تحلیلونه او سنجونې او منطقي تحلیلونه نشي کولی اما دینداره دي. په دې خاطر دا موجود دی او شته دی په دغه بڼه. اوس پوزیتیویزم یا اثباتي شننې او تحلیلونه همدا مرسته کوي موږ سره د ایمیل دورکهایم نظریې باندې ښه پوه شو. د ایمیل دورکهایم نظریه د دې لپاره ډېره مهمه ده چې موږ په دې باندې پوه شو. د ایمیل دورکهایم نظریه د دین کارکړنې
اثباتي روش یعنی تحصلي روش دی، هغه څه چې ترلاسه کیږي ترې د یوې پدیدې نه چې کوم څه محصول کیږي هغه ته وګورئ، تاسې وپېژنئ چې بیا څه شی ده. د انسان په تعریف باندې په شلمه پیړۍ کې همدا ادعاګانې دي. انسان څه شی دی؟ یو ډول تعریفونه انتزاعي دي، مثلا فقط عقلي فکر په رابطه شوی دی او تعریف کوي انسان. بېلابېل تعریفونه په دې منځ کې دي، اما د بل طرف ته چې زموږ بحث ډېر ښه واضح کولی شي هغه دا ده چې یو شمېر تعریفونه د انسان په دې پورې مربوط دي چې اثباتي یا پوزیتیویزم حوزې کې انسان څه کوي چې موږ تعریف کړو، څوک دی. د انسان یا د بشر کارکړنو ته وګورئ بیا یې پوهېږئ چې دا څوک دی. بناء دا ډول پوهېدنې د دین نه د دوی له نظره مستقیمو هغو عملي او کارکړنیزو عناصرو پورې مربوط کیږي چې د دیندارانو په ژوند کې ګورئ، او په دې باندې هم دینی هویت یا دینی فرهنګ په ټولنه باندې یا دینی حلقه یا دینی چوکاټ په ټولنه باندې خپل اعمال کوي، خپل احکام مني او ټولنه په مخ وړي. دا اصطلاحات وګورئ، دا اصطلاحات ټول په یو خاص ډول سره دینی تجربې ښکاروي. بېلابېلو ټولنو کې په بېلابېلو ټولنو کې موږ بېل بېل څیزونه لرو چې او تقریبا ټولې همغه مخکیني مفاهیم چې دورکهایم د تعریف لپاره وړاندې کړل همغه پکې شریک دي. رمزیتوب یا راز درلودنه پکې شامل ده، تقدس پکې شامل دی، ځانګړیتوب پکې شامل دی، غیر معمولي والی پکې شامل دی. په همدغه مفاهیمو سره دا هر یو روښانه کیږي. د بېلابېلو ټولنو مذهبي تجربې او د بېلابېلو ټولنو مذهبي پیژندنې د نړۍ په رابطه ډېر نور دي چې ډېر چلندونه موږ په ژوند کې لرو چې دا رمز لري له ځانه سره، دا اخیستل شوي دي د دین نه د ده له ځره. دورکهایم وایي ټول ادیان په دوه ټکو کې مشترک دي، لکه مخکې مې څه وویل. یو ټکی دا دی چې باورونه لري. ټول ادیان د باورونو راوړونکي، انتقالوونکي، تاییدوونکي، جوړوونکي او وړاندې کوونکي دي. وګړي چې رابولي هم باورونو ته یې رابولي. دا اوله برخه ده چې تقریبا ټول ادیان په دې کې شریک دي، شامل دي. دومره برخه دا ده چې ټول ادیان خپل مراسم لري، اعمال لري، ځانګړي احکام لري، د هغې تطبیقېدل دي. ټول ادیان په دې کې مشترک دي، هر یو خپل اعمال لري، هر یو خپل باورونه لري. بناء دین جوړیږي د باورونو او چلندونو نه. یو ټولنپوه که وغواړي دین مطالعه کړي نو د هغه دپاره خو همدغه مهم عناصر دی چې باورونه مطالعه کړي او چلندونه مطالعه کړي، ځکه چلند همغه ټولنیز عمل یا رفتار دی. دا نتیجه ده د دورکهایم د مخکینیو مفاهیمو او د تحلیلونو له مخې. دا نتیجه ده. دا وایي مذهب اصلا ټولنیز اصل دی، ټولنیز نظام دی، ټولنیزه همغږي منځته راوړي، وګړي یو بل سره تړي، دنده ورته ورکوي. هغه څه چې مثلا تاسو د دورکهایم په نظریه کې لوستي وو چې د اګوست کونت په نظریه کې چې قانع کوي وګړي او د دوی هغه فردي او شخصي غوښتنې، غرایز او ارزوګانې د ټولنې د فورم سره برابروي. بل څه کیدلی شي وګړي قانع کولی ونه اوسي، اما دین وګړي قانع کولی سي. دې لړۍ ته وګورئ په دې ترتیب ته څنګه دین د ټولنې نه منځته راځي. دی وایي دین د ټولنې نه منځته راځي او په خپله ټولنه یې منځته راوړي په دې بڼه. اول ټولنیز ژوند پرته له ارزښتونو او قواعدو ممکن نه دی. بناء هره ټولنه قواعد او ارزښتونه منځته راوړي او د خپلو پیروانو لپاره د ټولنې د وګړو لپاره وړاندې کوي. هره ټولنه هم دا کار کوي. د هرې ټولنې یو ډېر بنیادي فعالیت او د دوام زمینه ټوله همدغه د ارزښتونو او قواعدو منځته راوړل دي. دا څه شی دي؟ په بله اصطلاح تاسو وایي یعنې دا شرایط د ژوند برابروي، اصول برابروي د ژوند. همدغه ارزښتونه او قواعد وروسته ګډیږي په ټولنیز وجدان او ټولنیز شعور کې. هر کله چې دا قواعد او دا ټولنیز اصول په وګړو کې دننه هویت او ماهیت پیدا کړي او د وګړي سره شریک یو بل سره ګډې کړي، یعنې په دې معنا چې د وګړي ټولنیز شي، د دې ټولنې هویت واخلي، د ټولنې غړیتوب واخلي، ټول هغه دومره مرحله ده. دلته کېږي ټولنه د وجود یوه برخه، د وګړو یوه برخه، د وجود یوه برخه یي. بناً ترې داسې کتله منځته راځي چې دغه ټول وګړي یو ځای سوي دي، یوه ټولنه منځته راغلې ده، په دې ټولو باندې حاکمه ده. دا دویمه مرحله. درېیمه د مذهب بنسټ د همدغه شعور او وجدان د دغه درک نه وروسته پیدا کېږي. دقیقا ټولې ټولنې د خپل قواعدو او اصولو د منځته راوړلو له لارې نه وګړي عیاروي، د وګړو له لارې نه دین او مذهب. بناء نتیجه یې څه کېږي؟ دورکهایم ادعا کوي چې همغه ډېر لوی، کلي، قوي او اساسي ماهیت د ټولنې چې زموږ د وجود نه د باندې شته دی او حاکم دی راباندې، همغه موږ ته دین جوړوي او دین تعریفوي. دا یې دورکهایم
بحث دین په رابطه. مذهبي اعمال مثلا وګورئ ټول مذهبي اعمال تجویز کوي د دین شکل ورته ورکوي، تړون ورته ورکوي او احساسات پکې پرېږدي چې مونږ یو بل سره ترسره کولو په وخت کې مشترک احساسات لرو. تاسو خپل دیني تجربې ته وګورو، مونږ ځینې وخت په دعاګانو کې ژړلي دي مشترکان. دا هغه مشترک احساس دی چې دین مونږ ته راکوي او ټولنیز احساس دی. بل مثلا د ډیرو قواعدو لپاره چې په ټولنه کې باید حاکم سي، بل منبع موږ نه لرو، همدغه مشروعیت ورته دین ورکوي. مثلا دی وایي د واده مراسم یا د واده اصل چې دا په دې خاطر واده یادوي چې دا ټولنیز دی، افرادو نږدې کوونکی مفهوم دی. او کنه ډیر نور مراسم هم دي چې د دین په واسطه باندې تجویز کیږي. اجازه د دوام، اجازه د پاتې کېدو یا تایید د پاتې کېدو پیدا کوي د دین په واسطه باندې. دا لکه داسې کېږي لکه قوانین د ژوند چې دي، لکه چې موږ اوس ګورو چې مثلا یو منبع زموږ د قوانینو مذهب یا دین دی. زموږ 4 اصلي کارکړنې د دین لپاره تعریف کیږي د امام دورکهایم لخوا. انضباطي کارکړنه چې دی وایي چې وګړي عیاروي، منضبط کوي، قیدوي او محدودوي. د همغږۍ کارکړنه وګړي یو بل سره تړي، خاص ځایونو کې قانع کوي، یو بل سره تړون منځته راوړي. د نوي ژوند وربخل یعنې نوي ژوند ته معنا پیدا کول، هر لحظه امید درلودل، قانع کېدل. مثلا موږ تاسو په خپل دین کې مثلا صبر لرو، د صبر مفهوم صحیح دی. موږ ځینې داسې روایات او بحثونه د دین په دننه فضا کې لرو چې هغه موږ تشویقوي او امیدواره کوي مو راتلونکي دپاره. او دغه ژوند، دغه پیښې چې زموږ په ژوند کې واقع کېږي دا آخري نه ګڼي او د ټولو پدیدو خالق د ټولو فرصتونو یا چانسونو په سر کې ګڼي، معرفي کوي موږ ته چې هغه کولی شي تاسو ته بیرته د دغه شته پدیدو نه ور اخواته نور چانسونه هم درکړي، بنا تاسو امید پیدا کولی شئ له ځانه سره. دا بله کارکړنه. احساس او وجد ساتنه. ټولنه د خپل د دوام لپاره د دې ترڅنګ چې د وګړو ذهنیت ته اړتیا لري، احساساتو ته هم اړتیا لري چې دا احساسات د یو انرژي په توګه مشترکاً په ټولو وګړو کې موجود وي. او هر کله چې ټولنه وغواړي د دین له لارې نه ځینې فعالیتونه چې هغه د حاکمیت په مقابل کې خپل ګوري اعمال کی، وګړي مشترک احساساتو له لارې نه ګډوي او وړاندې کوي. ما مخکې هم مثال د فرخندې ورکړی و. د فرخندې په وړاندې ټولنیز دیني احساسات ګډ شوي وو او په هغه کسانو باندې هم دا احساساتو غلبه کړې وه چې وروسته کې چې کله ورته فکر کوو ویل چې دا کار مونږ غلط کړی دی. یعنې هماغه منطق چې دوی اوس سنجوي چې غلط دی، هماغه وخت چیرته و؟ د هماغه پیښې وخت کې چیرته و؟ د پیښې وخت کې چې کوم شی مشترک و په ټولو کې، همدغه احساسات، دیني احساسات او وجد و چې دوی ټول پکې خپل هویت یو ځای کتو، دوی ټول پکې خپل یو وجود کتو. فکر کوو چې زموږ اعتقادات ته سپکاوی کړی دی، موږ ته سپکاوی کړی دی، موږ مساوي خپل اعتقادات. او ټول وګړي په دې کې ځان ته حق ورکوي چې مثلا برخورد وکړي، قضاوت وکړي او عمل وکړي. د دورکهایم د بحثونو نه په استفادې سره زه دا پوښتنه مطرح کوم: وګړي او انسانان د دین نه نور څه غواړي؟ تر اوسه پورې د دین نه څه غوښتي دي؟ زه فکر کوم زما برداشت دا دی چې د انسانانو غوښتنه له دین نه دا ده چې د دوی اساسي او بنیادي پوښتنو ته ځواب ووایي. یو چې دا د علم او فلسفې او د ځینو تحلیلي حوزو اوسنی مصروفیت هم دی. بل دا ده چې تقریبا د دین په واسطه باندې ډېرې ټولنې او ډېر وګړي همغږي کېږي، یو وضعیت کې واقع کېږي، مشابه کېږي، مرسته کوي یو بل سره، رابطه اخلي یو بل سره، راټولیږي د اعتقاداتو په سر باندې، یو بل ته په ټولنیز وضعیت کې ګټور واقع کېږي، ژوند ورسره ممکن کېږي په مغزي. د دورکهایم اصطلاح دا ده چې ټولنیزه بې عدالتي او نابرابري د دیني احساساتو په وجه سره تر ممکنه کچه پورې کنټرولېږي. یعنې هغه کسان چې ډېر فشار لاندې دي هغوی د صبر او د استقامت له لارې پورته راولي، هغه کسان چې پورته دي هغوی د تقسیم او د کومک او د مرستې له لارې نه ښکته راولي. بناءً یو معتدل خط غواړي منځته راوړي او دا تر ټولو ډېره مهمه کارکړنه د دین لپاره ده. او زه فکر کوم تقریبا د نړۍ انسانان هم د دینه همدغه شی کېدای شي توقع ولري، د دې ترڅنګ چې د دین په روایت سره په خپله ادیان چې دننه کې وایي خپل چې د انسانانو د سرنوشت لپاره هم بحثونه لري. په ټول دا یو څېړنیزه مؤسسې د
2012 کال زه فکر کوم که اشتباه نه کوم 2012 کال کې دا یو تحقیق کړی دی د نړۍ څومره کسان دیندار دي فرق نه کوي چې کوم دین کې دي څومره کسان دیندار دي یعنی معنا دا ده چې څه توقعات لري له خپلو اعتقاداتو او باورونو زموږ له نظره دا دومره سلنه چې تر ټولو زیاته سلنه کیږي معمولا د اعتقاداتو په رابطه 59 سلنه انسانان په نړۍ کې دیندار دي په یو ډول نه یو ډول دیندار دي یعنی خو معنی دا ده چې نیمایي نه زیات دین کارکړنه لري بشریت لپاره صحیح دی نیمایي نه زیاته ګټورتیا لري وګړي ترنه توقع لري ځکه خو دیندار دي یو تعداد نور بیا په همدغه نورو کټګوریو کې ویشل کیږي اوس څه کم 80 سلنه ځینې سلنې حتی تر 40 پورې راښکته راځي د ځینو مؤسساتو خو دوی د دې یوې مؤسسې چې فکر کوم PEW نومیږي د دې مؤسسې فکر کوم همدغه به وي نومې که زه اشتباه ونه کړم نتیجه یې دا ده چې زموږ د بررسي د مخې د نړۍ زیات شمېر انسانان اوس هم له خپل دین نه ارزوګانې لري او دا د دوی د ژوند مؤثره حوزه او برخه ده دا تر دې هم وایو چې د دورکهایم پیشبیني هم دا وه چې دین له منځه نه ځي راتلونکي کې دین پاتې کېږي ځکه د انسانانو لپاره په ټولنه کې کارکړنې لري زه هڅه کوم چې خپلې خبرې تکمیل کړم چې اندر صاحب خپل خبرې وکړي وروسته دا اخري نتایج د امیل دورکهایم د نظریې دي دین د ټولنې په واسطه منځته راغلی موږ د لویو ادیانو سره کار نه لرو فرق نه کوي لوی ادیان هم شته واړه ادیان هم شته اما تر ټولو پخواني ادیان موږ ته مهم دي ځکه د انسانانو په ژوند کې رول درلودلی دی تر اوسه پورې مطالعه کېږي چې دوی کوم ډول رول درلودلی دی دوی فقط د انسجام او همغږۍ رول درلودلی دی وګړي یو بل ته نږدې کړي دي د ټولنې د دوام لپاره بهترین کار کوي دي وګړي قانع کوي وګړي همغږي کوي نږدې کوي یو بل ته وګړي قانع کوي چې د دین د ټولنې ستاینه وکړي د ټولنې اطاعت وکړي ټولنې ته درناوی ولري اکثریت محترم وګڼي موږ په خپلو دیني منابعو کې هم هغه 4 اصله چې د هغه دپاره لرو د تشریح لپاره ځینې وخت کې چې مثلا قواعد په یو کچه باندې ډېر روښانه نه وي کوم منبع ته تاسو مراجعه کوئ دغه درجات کوم تاسو وګورئ یوه اجماع ده معنا دا ده چې یعنې ټولنیز توافق او قرارداد د یو اکثریت چې په دین باندې پوهېږي مثلا داسې تفسیر شوي دي ولې له بلې خوا مثلا داسې مقولې هم شته چې زه نه پوهېږم چې دا دیني بنیاد لري که نه لري مقولې دي موږ تاسو اورېدلي دي چې د ولس زور د خدای زور دی اورېدلي هم دي دا یوه مقوله ده دا معنا څه لري یعنی که اکثریت د ټولنې ذهنا او د خپلو اعتقادونو له مخې او د خپلو شته مناسکو د مخې په یوې مسئلې باندې تر ټولو ډېر نږدې باور لري او توافق پرې باندې لري هماغه سمه ده هغه مسله ځکه د اکثریت د دورکهایم په نظر هم داسې ده چې اکثریت نشي کېدلی چې خطا وکړي مثلا فروید وایي چې دین د خرافاتو مجموعه ده دا د انسان په ژوند کې اشتباهاً پاتې شوی ده دی ورته وایي چې څنګه یوه پدیده کولی شي زرګونه کلونه د انسانانو په ژوند کې پاتې سي او دا یو عقلاني او ذهني خطا وي مثلا حال دا چې پوره کارکړنه لري پوره ګټې لري د انسان ژوند کې مکمل څرګندې کارکړنې لري د انسان په ژوند کې بناءً دا یو اصیله او د ده له نظره ټولنیز عقلانیت لري ټولنیز عقلانیت بل عقلانیت بیا بحثونه ډولونه لري چې هغه نور بحثونه ډولونه بیا لږ مشکل سره مخ کیږو که تحلیل کړو ټولنیز عقلانیت په دې معنا چې خپله ټولنې لازمه ګڼل ده د وګړو په واسطه یې په تاریخي لحاظ منځته راوړې ده او په خپله ټولنه وایي چې دا صحیح ده بناءً موږ د جمعي شعور او وجدان په ټولنه باندې حاکم دی د دې تر تاثیر لاندې یو دین همدغه ځای کې منځته راغلی دی موږ د همدغې ټولنې اطاعت کوو او هماغه ده چې ټولنه خپلې خبرې د دین په واسطه موږ ته کوي زه نه پوهېږم چې ما څونه د دورکهایم خبره رسولی وسوه دا د دین په رابطه باندې تقریبا د نن نه 100 کاله مخکې دغه ډول بحثونه کوي دغه څېړنې چې کوم فضا کې منځته راغلي دي هغه د 18مې پیړۍ د 19مې پیړۍ آخري لسیزه ده او دا د غرب د فرهنګي مطالعاتو او فرهنګي انتقاداتو او دریځونو تر ټولو اساسي لسیزه ده یعنې د 1890 نه تر 1900 پورې په همغه وخت کې دا څېړنه هم منځته راغلې ده او مطالعه سوي دي بناءً کولی سي خپلې انتقادي برخې ولري انتقادي اړخونه ولري پوره ځینې ځایونه یې غلط وي پوره ځینې ځایونه یې سم وي چې وروسته کې بیا تحلیلونه پرې باندې سوي دي نقد سوي هم دي تاسو کولی سئ په دې هکله باندې بیا خپل نظرونه ولرئ پوښتنې هم ولرئ او خپلې شننې هم که څوک د دیني ټولنپېژندنې مطالعات لرئ
نو د دورکهایم چې د ټولنپېژندنې بنسټ ایښودونکی دی دغه مطالعه او دا بحث یو ډول پیلوونکی بحث دی ولو که سم بحث او کافي بحث نه وي. تاسو ټول ډېره مننه کوم. نن وقفه نه اخلو، د اندر صاحب خبرو ته وږ نیسو، د دوی ملاحظات اورو د بحث په رابطه او د امیل دورکهایم د نظریې په رابطه. بیا موږ که څه پوښتنه درلودې زموږ خدمت کې یم وقفه، وروسته د دې خبرونه بیا اخلو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه وسلم. رحمت الله اندړ یم. په دیني علومو او عربي ژبه کې مې زده کړې کړې دي، ماستري تر کچې، دوهمه ماستري مې په تعلیم تربیه منیجمنټ کې اخیستې ده. اوس امنیت شورا کې د دیني او فرهنګي چارو رئیس او د انسان مجلې او دوه کارمندانو سره د کارکوونکو سره له پخوا پېژنم. لومړی تاسو ټولو ګډونوالو ته، استاذ ته، تخنیکي همکارانو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. زه په د تیر بحث په اړه باندې خاص ډېر زیات تنقیدي نظریات نه لرم. زه وایم چې او زه په دې باندې بحث نه کوم چې په نورو ادیانو بحث وکړو. داسې موږ په ټولنه کې اسلام دین دی او د اسلام په دین باندې بحث کول غواړم. زه له تاسې نه پوښتنه کوم چې د اسلام په دین کې له کومه ځایه شروع کړو، له کومه ځایه پیل کړو. تاسې په پوښتنو یې را باندې پیل کوئ، زه درته ووایم. البته یوازې هغه د ولسمشر خبره ده، چارچوب مې وویل چې موږ به د اسلام په دین کې وغږېږو که نه. نو ټول ادیان لکه څنګه چې د دورکهایم نظریات یا د نور ادیان ټول یو ډول دي. هر څوک چې د دین په اړه باندې مطالعه کوي هغه یو خاص تعبیر ورته لري، ویلا ټولنې ته ادیان همدغسې راغلي دي، تقریبا یو ورته تعریفونه لري، ورته خلک ځینې برداشتونه لري چې ټولنه کې دین یعنې څه. موږ ځکه د اسلام په دین باندې ترکیز کوو چې دا موږ چې په کومه ټولنه کې اوسېږو هلته د اسلام له دین سره اسلام زموږ دین دی او موږ تر هر بل ارزښت لوړ ارزښت په سترګه ورته کتلی دي او موږ یې تر هر څه زیات عملي کوو او د موږ د ژوند کړنې او چارې تر هر څه زیات له دین نه متاثرې دي، بلکې دین موږ ته راښوولی دی. موږ په دې باورونو باندې نو بحث داسې پیل کړو چې تاسې پوښتنې کوئ که زه بحث ته خپله خبره وکړم. نه، خپله هم دا د بحث لپاره یو مشخصه نقطه ده چې موږ یې پیل کړو چې په دین کې له کومه ځایه پیل کړو. دین خو دونه وړ شی نه دی. دا مجلس به ځکه آزاد کوو که نه، او یو زه ځکه د دې بحث لپاره لږ وړوکی چوکاټ غواړم. زموږ استاد به ویل چې د بې عقل ملا به تقریر خلاصېږي او د بې عقل ښځې به شړومبی خلاصېږي. خو لګیا یې ولته اوبه ورچوه، دې خوا ته بس خبرې کوه، وایې په ملا پسې چا حساب کړی دی ستا غلطې خبرې وکړې، اوس کیسه یې وکړه وایي دین دی که نه. نو موږ به لږ چوکاټونه ورته ټاکو دغه ته. اصلا دا موږ چې اوس دا تاسې دا ډېر سوالونه په دې دین کې کولی یم نه سئ، دا معنا ده چې په دې دین کې موږ تاسې لږ ګنګس یو او د ګنګسوالي وجه یې هم دا ده چې موږ دین تر خپلې اندازې زیات تعریف کړی او تفسیر کړی دی. یا موږ یا زه یوازې د اسلام د دین په اړه باندې بحث کوم. د اسلام د دین په اړه باندې تقریبا 1400 کاله تېرېږي. د 1400 کالو په اوږدو کې د هرې جغرافیې، هرې دیني ټولنې، اسلامي دیني ټولنې هغې دین ته د خدمت په نامه باندې دین تفسیر کړی او تعبیر کړی دی. دا تاسې اوس له مانه مشخصه پوښتنه په دې اړه باندې نه سئ کولی چې یاره ته د دین په رابطه باندې څه ووایه، دا تاسې یو څه ګنګس یاست. صحیح دا او دا یوازې تاسې نه یاست، موږ تاسې ټوله په ټولنه کې د دین په رابطه باندې دغسې یو عمومي ګنګستیا لرو. زه خپله زه هر ځای وایم ما که د دین له دین نه ورپهې خوا باندې کومه بله رشته ویلې وای یا همدومره مطالعه مې په کومه بله څانګه کې کړې وای، کېدای شي تالیفات به مې اوس درلودو، یو څه به په هغه خپل ځان باندې بااعتماده م وم، په موضوع کې به مې ډېر مشخص بحث هم کاوه، ډېر صحیح. زه اوس په دین کې یوازې دومره څه وایم چې ما له ګنګستیا نه ځان خلاص کړی دی. زه دونه پوهېږم چې یاره په دې لار باندې روان یم، دا دین دی که نه. ځکه تاسې یوه څانګه ووایه طبیعي خبره ده چې هغه تا په کړنو په چلندو په هر څه باندې تاثیر کوي نسبتا له هغو خلکو سره چې هغې دا څانګه نه وي ویلې. نو زه د دین په رابطه باندې یوازې زه له خپل ځان له ګنګستیان نه خلاص کړی دی. هغه څوک چې د دین ډېر مختلف تعبیرونه یعنې زه په دین کې ورک نه یم. صحیح. نو د دین پوهنې په رابطه باندې مو یوه دا خبره وکړو چې د دین ډېر زیات تعبیرونه، د دین ډېر زیات تفسیرونه، د دین ډېر زیاتې هغه شننې
موږ هغه له هغه واقعي کیسې نه لیک لرې کړي یو. موږ د اسلام په دین کې دوه ټکس بوکس یا په اصطلاح دوه صحیح متون لرو که نه، یو قرآن دی یو حدیث دی. د قرآن په اړه باندې موږ له سره د یو حرف په اړه باندې فکر نسو کولی چې یاره دا دی په دې کې دی یوه ذره اشتباه یا په دې کې دی یوه ذره څه غلطي. اما د حدیثو په رابطه باندې دا فکر کولی سو ځکه چې په حدیثو کې خپل اقسام دي. باوجود چې حدیث واحد د نبی کریم صلی الله علیه وسلم قول دی، خو د هغه له هغه نه تر دغه وخته پورې په رارسېدا کې علما هم په دې اړه باندې بحث کړی دی. آیا تاسو داسې فکر کولی شئ چې آیا لږ تفسیر سوی دا د ګنګستیا به ختم سوی وله؟ موږ دلته یو اصل لرو چې د انسان فکر نسی محدودېدی او په هغې موږ شرایط که چیرې ما ته څومره کلک وتړي زما فکر نسی تړلی. زه تعبیر کوم، تاسو مثال هم ورکړ او دا مثال تر ډېره ما ته واقعي نه برېښي. تا وویلې چې زه راغلم نو ما ته صرف دومره ادرس راکړل شوی. که چیرې تا یعنې دلته زما سترګې پټې وې، په پټه لاره زه راغلم، یعنې ما ته نور ما څه ونه لیدل، خو که چیرې ما فکر ازاده اوسېږي شاید زه دلته یو بل تعبیر ولرم. په لاره کې به ما پل لیدلی وای او روښانتیا به مې د ذهن ډېره زیاته شوې. یعنې ستا په نظر آیا همدغه ډېر تفاسیر د موږ د ګنګستیا لامل شوي؟ که چیرې یو تفسیر وي آیا دا به د ګنګستیا لامل نه وه؟ ځکه که چیرې یو تفسیر اوسېږي دلته یو ډول محدودیتیا موږ وضع کړله، محدودیتیا مو وضع کړله او دغه محدودیتیا شاید خپله شخصا زه د دې کې عذاب وینم چې زما فکر دې محدود اوسېږي. زه غواړم چې ډېر فکر کوونکی اوسېږم. شاید زه پوه شوم. ما دا سوال واخیستل. ما داسې نه دي ویلی چې په دین کې دغه ګڼ تفسیرونه نو دا خامخا بد دي. ما ویل د خلکو د ګنګستیا لامل سوی دی او دا یو واضح حقیقت دی چې ته یو روښانه شی ډېر زیات زه دا یو چاته په دغه کې ادرس ورکومه ډېر زیات یې ورته تشریح کړم، تر هغه اندازې زیات. مثلا تر پله راتېر شوې یاره دغه چپ لاس ته دروازه ده، دا ما ډېره زیات ورته تشریح کړه. دا سړی تر دغه اول حالت دغه کېږي. زه اول د دین په ګڼو تفسیرونو باندې مې خبره هم وکړه چې ګڼ تفسیرونه له دغه وجې را موجود شوي دي. په دې اړه مې خبره نه ده کړې چې دا ګڼ تفسیرونه بد دي. په دې اړه مې خبره وکړه چې یوه اندازه ګنګستیا یې رامنځته کړې. د ګنګستیا وجه مې هم وښوله چې هغه برداشتونه متفاوت دي. دلته چې هغه خلک چې دین پریکټس کوي هغه ګنګس چې پکې وایي یوه ملا یو رقم خبره راته کوله، بل ملا بل رقم خبره راته کوله، بل ملا بل رقم. په وروسته کې مې د دې خبرې جواب هم واضح کړو چې ته به هغه خبره اخلې چې هغه خبره ډېره له عملي ژوند سره د تا برابروي. او د هغې لپاره مې د میاخیل صاحب خبره دغه هم وکړه. درته تاسو یو مسله مطرح کړه چې په هغو ټولنو کې چې هلته باورونه او اعتقادات موجود دي، هغلته د ژوند یو هیله موجوده یو د ژوند دوام پکې ممکن وي. خو که بلې زاویې نه دې مسلې ته وګورو، دې باورونو دغه د خلکو له تحرک نم خلک غورځولي دي، خلک له حرکت نم غورځولي دي، خلک مثلا له پرمختګ نم غورځولي دي. ځکه خو باور دا ده چې مثلا د مسلمان لپاره هغه دنیا ده او دا دنیا د مسلمان لپاره دوزخ ده. په دې اساس باندې اوس دا سړی تحرک نه کوي. مثلا په مطلق جبر باندې باور د شرط شي چې کېږي هغه کېږي، ماته لیکل شوي دي. نو که دغې زاویې نه وګورو نو دا ټولنو د وروسته پاتېوالو دي عوامل په سترګه هم ورته کتلی شو دي باورونو او اعتقاداتو ته. بالکل زه تا خبره سره تاییدوم. موږ تاسو لومړی موږ تاسو به دلته دا بحث ډېر آزاد کوو، پوه شوې. ځکه ما مخکې وویل چې د بحث او د ریسرچ لپاره به په موږ تاسو باندې شی حاکم نه وي. له دغه نه چې ووتو بیا به خبره کوو. زه دا خبره منم چې دلته ځینې غلط باورونه هم شته. مثلا لکه همدغه باور که نه چې دا نبی کریم صلی الله علیه وسلم حدیث شریف دی چې دنیا جنت للکافر او څه شی دی سجن للمؤمن و جنة للكافر. اوس دې حدیث په اړه باندې دومره عمومي دغسې ما درته ویل چې په حدیثونو کې دغه دی که نه، په احادیث موږ په کلي ډول باندې داسې نسو منلی لکه د قرآن کریم آیات، او بیا یو دونه لوی باور په ټولنه کې نسو جن جوړولی چې اوس دې ته دغه ژوند ته خامخا د مسلمان لپاره دوژخ ووایو یا سجن ووایو یا بندیخانه ووایو. او د دې ټول دلته اصلا ځینې باورونه که هغه له دیني تعبیرونو راوتلي دي یا په دیني کوم اصل پسې ورتړلی هغه باور ځینې باورونه غلط دي، یعنې ځینې باورونه رښتیا هم دي پس دغه لامل سوي دي. خو هغه باورونه ما وویل هغه باورونه چې هغه په ټولنه کې ښه باورونه دي تر ډېره بریده هماغه ټولنه د ټولنې ښه باورونه
نسبتا هغه ټولنې ته چې هلته باورونه بیخي پکې موجود نه وي هغه ښه ده. زه په دې خبره له ده سره اتفاق کوم، له دې ورور سره دا اتفاق کوم چې دلته ځینې غلط باورونه دي چې موږ ټولنه دې په ځای باندې چې ښې خواته بوځي پاته کړې ده، شاته پاته کړې ده. داسې دین ګوره موږ تاسو تر اوسه پورې په اسلام په دین باندې مشخص تعریف ونه غږېږو چې دین څه شی دی. دین زما په اند باندې هغه اخلاقي اصول دي چې هغه تر حکومت او د ژوند تر چوکاټو تر هر څه پورته شی دی. دا دلته چې خلک د دین په نامه باندې ووایي چې دا یو اسلامي نظام دی، پلانکه نظام دی. اصلا نظام په یو جغرافیه او په یو شي په د خلکو په عاداتو په رواجو په فرهنګ پورې مشخص دی. موږ حتی د نظام تعریف او د واک لیږد د واک انتقال په اسلامي خلافتونو کې، په اسلامي حکومتولیو کې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په وخت کې په صدر اسلام کې دا متفاوت و، د حکومتولي ډول متفاوت و. نو اوس ځکه زه خپله په دې باور باندې یم چې یاره اسلامي نظام یو مشخص تعریف نه لري. د خلکو هسې بهانه جوړه کړې ده، راځغلي یو وایي زه خلافت غواړم، دا نور وژني، بل وایي زه اسلامي نظام غواړم. اسلام اصلا هغه پرنسپلز دي، هغه اصول دي چې تر هر څه پورته دي. ځکه په حکومت کې هم دروغ به نه وایم، رشوت به نه خورم، کوم دیني اصل به تر پښو نه، هغه دین اصلا اخلاقیات دي چې هغه په ټولنه کې د ژوند کولو تر هر قسم دغه پورته دي. که هغه په د حکومتولي ژوند دي، که هغه انفرادي ژوند دي، که هغه یو بل اجتماعي ژوند دي، که دا تر پورته دي. بل د دین هغه تفسیر چې موږ ته ډېرې ګڼې لارې راکوي، چې موږ ته ګڼې لارې د سهولت لپاره راکوي. زه له دې سره موافق یم، زه وایم ګڼې لارې تر دغه ښه دي. ځکه د علماو اختلاف ته په دیني مسایلو کې رحمت ویل سوی دی. ولې؟ ځکه چې موږ ته تر یوې لارې زیاتې لارې راښودلې دي. یو عالم یوه لاره راښودلې ده، بل کیدای شي په یوه وخت کې په کار راسي، بله په بله کې، بله په بله کې. مننه.